أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې نه مخکې ما تاسو ته د جادو د نشانو باره کې د علاماتو باره کې ویډیو کړی او پای کې تاسو ته ما ډېر زیات علامات ښودلي وو چې د جادو څه علامات کیدی شي. نن به زه تاسو ته د جناتو د پیریانو علامات ښیم چې د جناتو څه نشاني ده. جنات بالکل حق دي او دا د الله مخلوق دی. بیا په جناتو کې ډېر زیات اقسام دي، خو زه خپله دا شی نه خوښوم چې د ټولې موضوعګانې یعنې زه چې په خالي په جناتو باندې ویډیو جوړول شروع کړم نو په سوونه ویډیوګانې به شي، څه فایده یې نشته ډېره، ځکه چې جنات باندې اوس څه کوي، خو دا یو څو نشانیان یې درته ښیم چې دا په کوم ځای کې وي نو تاسو پریشانه کیږئ مه. دا د جناتو علامات کیدی شي. نور جنات د الله مخلوق دی، دې نه سړی د هغه شي نه یریږي چې په نظر نه راځي. داسې نه وایو چې زه چاته ووایم مه یریږه نو خامخا هغه به یریږي هر سړی، ځکه چې ته یو شی نه وینې او هغه په تا باندې تا ته محسوسیږي نو دا ظاهره خبره ده چې یریدل خو بیا پکار دي، خو تا ته څه نقصان نشي در رسولی، خو بعضې جنات چې دي هغه نقصان رسول والا هم وي. د جناتو د موجودۍ چې کوم ځای کې موجود وي، په کوم کور کې د هغې د موجودګۍ یو نښه دا ده چې ناڅاپه په تا باندې یا خوشبو راځي یا بدبو راځي، یا به ډېر ښایسته بوی راځي یا به ډېر بدرنګه خراب بوی به راځي، एकदम به داسې یو بوی راشي، نو دا پوه شه چې دې ځای کې جنات شته دی. بعضې وخت کې سر د سړي ولي، دا چې کوم دی د وجود ټول دا به بالکل دروند به یې در باندې دومره در باندې دروند وي چې که چېرته څوک درنه تپوس وکړي چې څه ټایم دی، یا ته په خپله زړه کې راشي چې ټایم ګورم نو هغه موبایل راایستل یا دا ګړۍ داسې راړول دا به مته سخت شي، نو پوه شئ دغه ټایم کې په تا باندې اثر شته دی. بعضې وخت کې یو علامه همدا د جناتو پیریان دا ده چې کله ته روانې نو ستا ته به دا محسوسیږي چې یاره ما پسې څوک شاته را روان دی، او هغه دومره تا ته یقین د هغې جوړ شي چې ته به وایې چې ته به څو ځل چې کوم دی شاته وم ګورې په دې پسې چې یاره جنات څوک به ما پسې را روان دی، ته به وم ګورې، دومره به تا ته محسوسیږي. او په خوب کې درته مختلف خراب شکلونو والا مخلوق درته ښکاري، یا درته مخامخ بغیر د خوب هم مخې ته یو شکل راشي د بلا غوندې، اردو کې ورته چړیل وایي که نه، نو دا د جناتو دغه به تا ته راځي. یا داسې خوب کې سپي لیدله، لیوان لیدله، یږې لیدله، ریچه، شیره، دا چې کوم دی دا چې په خوب کې بار بار ویني، داسې یو ځل دی ولیدو هغې خپل دغه دی، خو چې بار بار چې وده کېږي او رایخېږي همدا خوب دی، په سبا همدا خوب دی، په بله ورځ همدا خوب دی، نو دا د جناتو خبره کیدی شي، علامه کیدی شي. ښه یو خبره بل تاسو ته وکړم چې اکثر د خلکو د کورونو نه غلا کیږي، او غلا چې کله کیږي نو دې کې دوه خبرې دي، دا خبره به ډېر په غور سره اورئ. کله که ته چېرته پیسې د خپل کور سونا یا پیسې په داسې ځای کې ایښودې دي چې هغه ځای ته د بل چا رسایي نه کیږي، ټیک شو جي، ته پوه شو چې دې چابي صرف ما سره ده، که څوک ځان مړم کي دې ځای ته دې پیسو ته څوک نه رسي، او هغه ځای نه هغه مال بې ځایه کیږي یا ورکیږي یا لږ چې ورک شي بېرته پیدا شي، دا بیا د جناتو علامه ده. خو زمونږ اکثر د دې نه د کور غله، نوکران، خپل خپلوان دا فایده اوچتوي چې هغه کوم ځای کې ستا مال پروت وي چې هلته ستا نوکر، ستا رشته دار، ستا میلمانه راشي رسېدی شي، یا تا کره څوک داسې اوسېږي یا د خپل زوی، لور دي، ورور دي چې هغه د هغې نه لږ لږ شی اوچتوي او هغه وایي چې دا د پیریانو کیس دی، نو هغه ټول معامله چې د هغه په پیریانو باندې ورواړئ. نو داسې مهرباني وکئ چې که داسې وه نو بیا ته د جناتو والا پسې، پیریانو والا پسې مه ګرځه، خپل تفتیش وکړه، هغه شی سنبال کړې د هغې دپاره ته کیمره ایښودی شي چې هغه ته ونه وایې، هغه ته دې وویل چې کیمره لګېدلې ده نو بیا خو غل نه راځي. نو دا دوه خبرې دي، که هغه ځای ته د چا رسایي نه کېدله او بیا هم شی ورکېده نو پوه شئ جناتو معامله ده. که چېرته د ټول رسایي وه او هر څوک ستا کمرې ته راتلل او لږ لږ پټېدل، نو د هوښیار غل دا یي چې مال اکثر څومره خلک راشي
زه د هغه نه دا تپوس کوم چې تاسو کره څوک ځي راځي. زه ورته وایم داسې لوګه سړی راټینګ کا چا باندې شک دی، دا د پیریانو کار نه دی. ښه داسې یو علامه دا ده چې په کور کې داسې یو خاص ځای وي. یو خو دغه شو د غلا خبره، یو په کور کې داسې یو خاص ځای چې هغه ځای ته سړی ورشي نو د هغه سړي وجود چې دی دا دروند شي، او یا داسې یخني پې راشي او یا پې داسې سیره راشي. په کور کې داسې یو خاص ځای وي، یو بوټي هر ځای چې هغه ځای ته د کور څوک هم ورځي یا د کور بعضې افراد ورځي نو په وجود یې دروندوالی راشي یا پې یخني راشي او یا پې ګیره راشي. په پوړو کې په سیړو کې چې کوم دی د چا د خطو یا د کوزېدو دا چې کوم دی دا سړي ته احساس کېږي چې یاره څوک لګیا دی په دې پړو کې خیږي او یا لګیا دي څوک راکوزېږي. بعضې وخت کې کوز سړی پروت په کور کې او در بره ورته پته لګېږي چې زمونږ په دې چت باندې څوک ګرځي، باقاعده د قدم قدم پته لګېږي، داسې لاړه او داسې لاړ. نو دا هم د جناتو یو خبره کېدی شي. د شپې ناوخته اخري حصه کې داسې کېږي ته به وایې چې څوک سالن پخوي، په تا باندې به د سالنه د انګولي بوی به در باندې راځي، او داسې به وایې چې څوک لګیا دي څه ورتی. نو دا چې کوم دی یا د لوښو د کړنګېدلو اوازونه چې راځي نو دا چې کوم دی دا هم په کور کې د جناتو د موجودیت د هغې د موجودګۍ علامت دی. نقصان درته نه رسوي، څوک تنګی نه، ماشومان دله نه تنګی، تاسو نه کوي، نو بس بیا دې وي د الله مخلوق دی وي دي. داسې یو علامه دا ده چې ته سم دم ناست یې او ته وایې که څوک مې مخې ته تېر شه او یا داسې وګورې چې یاره ما ته د پردې لا شاته نه ما ته څوک ګوري، ته چې کله ښکته وګورې یا چېرته پړی کې یا موبایل کې ځان له ځای کې نو ته به وایې که یاره دا څوک چې کوم دي ما ته ګوري او ما صحیح کوي. دغه رنګې د جناتو یو نشاني دا هم ده چې په دې کوم کور کې جنات چې په د کور په دیوالونو باندې، چت باندې، فرش، صوفو باندې د وینو څاڅکي، دا چې شریر جنات چې کومي چې کوم شرارتیان جناتي خراب خلک په هغوی کې هم شته، نیکان خلک هم پکې شته، نو هغوی د خلکو د یرولو دپاره تنګولو دپاره دا کار کوي. د جناتو او د جادو یو دا خبره مشترک هم ده چې د جنات هم په المارۍ کې د خلکو کپړې هغه کټ کوي په بلیډ باندې، او دا په جادو کې هم تاسو علاماتو کې تاسو ته ما ښودلې وه. دې کې یو بل هم دی چې کله اوده شي نو د خوب په ټایم کې एकदम ستا چې کوم دی دا وجود دی داسې کلک شي او بالکل حرکت نشي کولی. څه ویل غواړې ته وایې چې زه کلمه ووایم، درود شریف ووایم، ژبه دې هم نه چلیږي، او چغه ویل غواړې چې خدای پاک اوس چاته آواز وکړم چې اوس کور کې پر نور پراته ودي خو ته بالکل داسې منجمد شوی کلک شوی، نو هغه د خولې نه دې چغه هم نه خیږي. او بیا د دې چغو دې معامله کې او به دې تګ و دو کې به دې کوشش کې एकदम ستا بدن چې دی هغه کولو شي او سترګې دې هم کولو شي، نو دا هم د جناتو اثر کېدی شي. د کېدو په ټایم کې چې کله ته سملې یا هسې پرېوځې ستا په وجود باندې ته وایې که منونه وزن په ما پروت دا وجود دې داسې دروند شي، او یا د جسم یو حصه نیم طرف یا د نامنه لاندې یا یو طرف په دې طرف باندې خیل طرف یا ګس طرف دا داسې کوم دی دا ډېر در باندې دروند شي. او بعضې وخت کې دا په خوب کې هم کېدی شي او بغیر خوب هم دا معاملات کېدی شي. داسې هم وي چې ته اوده او ته وایې چې یاره زه چا دې لاس نه راښکلم او داسې جټکی راله راکړه، دا هم د پیریانو کارونه کېدی شي. دا چا سره کېږي نو پریشانې کېږي مه یېرېږي، خو هر څوک خو دا د دغه کار دی، د جادو کار نه دی، د جناتو کار دی. هغې دپاره بیا تاسو کوم ځای کې نږدې یې هغې سره هم کولی شئ موږ سره رابطه کوئ. نو زمونږ درخواست به دی چې خاص کر کم خلک چې ما ته نشي رارسېدی لکه خصوصا د افغانستان خلک، نو دا مهرباني وکئ چې یو خو ډایرکټ کال مه کوئ، بل دې کې ما علاجونه هم ښودلي په دې چینل کې، څوک په مو باندې کار نه کوي، هغوی ته اجازت دی، عام اجازت دی، خپل علاجونه دې په خپله ښیي کوي دې ځان له. داسې یو نشاني دا هم ده چې تا ته به څوک اواز وکړي چې ستاسو نوم یې فلانتیا، ته به وایې چې هغه کوم سړي چې تا ته اواز وشي ته به باقاعده وایې چې یار دا ما ته رور اواز وکړو یا راته فلانتي دوست اواز وکړو یا مې راته مور اواز وکړو،
هغه به تا به چې کوم دی ته محسوسوي چې دا فلان کې اواز وکړو چې شاته وګورې هغه کس به نه یا به هغه کس کور کې نه یا به هغه وده وي او ته یې ما ته اواز وشو. یا چې کومې حامله خواتین دي چې کومو زنانو په خېټو باندې بچي دي هغوی ته داسې محسوسیږي چې د هغې په خېټه باندې یا پیشو یا د پیشو په شان کم زناور چې دی د هغې عمره زناور داسې د هغې د خېټې د پاسه ټوپ وو. او بل دا کار دی چې کوم کور کې جنات وي او د هغې خلکو باندې د هغې اثر وي نو خلکو ته په معمولي خبره به غصې به ورځي او د غصې په حالت کې به سترګې به یې سرې کېږي نښه به یې دا وي. ښه د ښځې او د خاوند په منځ کې اکثر دا جنات چې کوم دي شرارتیان جنات چې دي دوی بلا وجه او ډیر زیات نفرت د ښځو خاوند په منځ کې اچوي. که چېرته د خاوند تعلق د ښځې سره صحیح وي هغه ورسره مینه کوي ښځه به برناقه لانجې کوي او ځان به بس دا کوي چې یا پې ځان ووایي یا پې لانجه وکړي یا بس یو کور کې یو شر یو دغه څه نه جوړ شي. نو دا چې دی دا معاملات چې چا په کورونو کې وي د هغې دپاره تاسو صورت جن تلاوت هم کولی شئ او د یو بهترین عامل نه خپل د دې دپاره که تاسو ته واقع وایي چې دا لرې شي ختم شي نشو برداشت کولی موږ ته مسلې جوړوي نو تاسو د یو ښه عامل نه د هغې تعویض هم اخیستی شئ. زما چې کوم دی که زمونږ چېرته ما ته ځان څوک را رسولی شي نو زما د واتساپ نمبر زما به دې چینل باندې چلیږي بالکل ما سره لاول رابطه کولی شئ ټایم واخلئ او انشاءالله العزیز زما د لاس څه خدمت کېږي نو دله به کوم. او که تاسو سره څوک نږدې یا زنانۍ نشي راتلی نو بالکل هغوی زما د چینل نه هم کولی شي او که هغه خوا ته څوک ښه صحیح عامل وي صحیح عامل دې ته وایي چې دینداره وي چېرته سړي ته پته لري د سړی د پلانکي مدرسې نه فارغ دی سبق یې ویلی دی نو نن سبا خو هر سړی پوزه توره کړې وي زه انګر یم د روپۍ 12 عاملان دي بس نور کار چې د خلکو نه ورک شي نو یې زه وایي دا خو اسان کار دی نو هغه بیا د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات هم پیدا کوي او بس ځان نه ورته داسې وړوکي غوندې خدای هم جوړ کړي چې دا کارونه زه کوم حالانکې زما چې څومره اورېدونکي دي او کتونکي دي ما نن تاریخه پورې چاته دا نه دي ویلي چې دا کارونه زه کوم زه ورته یم زه خپل کوشش کولی شم کارونه نور الله کوي او حقیقت دی هم داسې مؤثر حقیقي چې دی هغه د الله رب العزت ذات دی. انسان زه په خپله د خپل ځان کنټرول زما سره نشته چې آیا زه به دې کرسۍ نه پابه سم که پابه نه سم نو د داسې خلکو نه چې غټې غټې دعوې کوي د هغو نه ځان وساتئ. الله رب العزت دې زمونږ حامي او ناصر شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.